بخیر. د بیوقوفانو معروف پنځه قسمونه. هسې خو د بیوقوفانو تر لسو پورې قسمونه کیدای شي، خو زه دا وخت یې پنځه قسمونه ستاسو مخې ته ږدمه. یو یې د یوې ورځې بیوقوف. هغه داسې چې د سهار کور ناشته نه یې کړې، خوراک یې نه یې کړی، په یو ځای کې ورته کس ته روټۍ ستم وکړي، روټۍ تیاره هم وي او دی د پښتو، انکو او مروت په حساب سره ستونه کوي او بیا ټوله ورځ نار ګرځي. دا د یوې ورځې بیوقوف. یو یې د شپږو میاشتو بیوقوف. د شپږو میاشتو بیوقوف هغه چې دی دوکان ته لاړ شي او پیزار اخلي. دی پیزار سم په خپه کې ونه ګوري او یو نمبر یا لږ تنګ پیزار واخلي په دې خیال چې زه وخت سره به کولاو شي، او بیا هغه پیزار کولاو نه شي، شپږ میاشتې دی په عذاب وي، په یو لوی اذیت او تکلیف کې مبتلا وي. بل یو قسم دی هغه د کال بیوقوفي. هغه چې کله ټیلر ته ځي ناپ ورکوي، نو په دې دوران کې ساه راکاږي. نو چې دی ساه راکاږي، ټیلر د ده ناپ واخلي، نو ظاهره خبره ده سړی بیا کالو سر ساه خو نه راکاږي، نو دی دغه لباس په ده باندې بیا وران ویجاړي تقریبا د کال یو نیم پورې، یا څومره چې دی استعمالوي. دا شو د بیوقوفانو درې قسمونه. یو دی د بیوقوفانو څلورم قسم، او دا قسم هر پنځه کاله بعد، یعنی هر پنځه کاله بیوقوف کیږي، په داسې حالت کې چې هر پنځه کاله بعد دته د اوټ د صحیح استعمال موقع په لاس ورځي، او د اوټ صحیح استعمال نه کړي، به ځان ته خلاص کړي، کره کتنه ونه کړي، او دی بیا پنځه کاله په عذاب وي. دا شو څلور قسمونه. د پنځم قسط نه مخکې، د دې د شریکولو نه مخکې مې ستاسو نه دا درخواست دی چې د الیکشن نه مخکې دا پیغام د نورو سره شریک کړئ، او څوک چې نه شریک کوي او ورباندې عمل نه کوي په دغه څلورو خبرو، نو دا د بیوقوفانو پنځم قسم دی. ځکه چې د ده د نه شریکولو، د پیغام نه رسولو په وجه باندې په ټولنه کې ګیر چاپېره ټول خلک په عذاب وي، نو بس دی هم ورسره په عذاب وي. لہذا دغه پنځم بیوقوف ځانه مه جوړوئ. ویډیو یا پیغام ادروایز د ملګرو سره شریک کړئ. کورم ودان.